أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. سيقول نزديد شوبوي السفهاء بعقلان من الناس دخلكنا ما ولاهم سشوار ولد مسلمانان عن قبلتهم لدود قبلنا التي كانوا عليها حق قبلة دي بغيبان دي التي حق قبلة كانوا چودوي عليها بغيبان دي کله چې نبی صلی الله علیه وسلم مدینې ته راغی نو شپاړس اوولس میاشتې بیت المقدس طرف ته مونځ کوو. بیا د هغه نه وروسته ورته الله امر وکړه چې کعبې ته مونځ کوه. نو الله مخکې د مخکې نه دا پیشګویي کوي چې منافقان مشرکان یهود به اعتراضونه کوي په دې خبره باندې. نو الله جوابونه کوي. قول ورته وفرمایه ای نبی صلی الله علیه وسلم لله المشرق والمغرب، خاص د الله تعالی دپاره دي المشرق والمغرب، مشرق او مغرب ټول طرفونه د الله تعالی دي. یهدي من یشاء الى صراط مستقیم، هدایت کوي الله تعالی من یشاء هغه چاته چې وغواړي الى صراط مستقیم لارې نیغې ته برابرې لارې ته. وکذلک او همدغه رنګه لکه څنګه چې موږ ستاسې دپاره غوره قبله انتخاب کړې ده. جعلناکم ما ګرځولي یاستئ تاسو امة وسطا، یو امت عادل او غوره امت او درمیانه امت چې نه افراط پکې شته نه تفرید پکې شته. لتکونوا شهداء علی الناس، دې لپاره چې شئ تاسو شهداء ګواهي کوونکي علی الناس په نورو خلکو باندې، یا شهداء بیانونکي د حق علی الناس خلکو ته. ویکون الرسول او شي پیغمبر صلی الله علیه وسلم علیکم په تاسو باندې شهیدا شاهد او ګواه او یا بیانونکی د حق. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها، وما جعلنا او ما ونګرځوله القبلة التي كنت عليها هغه قبله چې ته وې په هغې باندې د څه وخت لپاره مې دغه قبله ونګرځوله بیت المقدس چې بیا وروسته مې منسوخه کړه. الا لنعلم، مګر دې لپاره چې موږ ښکاره کړو معلوم کړو په علم ظهور سره او جدا کړو من یتبع الرسول هغه څوک چې تابعداري کوي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ممن د هغه چا نه ینقلب چې هغه ګرځي علی عقبیه په خپلو پوندو باندې چې هغه د اسلام نه مرتد کیږي. یوازې د امتحان دپاره مې دا کار وکړه. الله فرمایي وان کانت لکبیرة، او یقینا دغه قضیه د تحویل د قبلې د قضیه ده لکبیرة خامخا ډیره سخته الا علی الذین مگر په هغو کسانانو باندې هد الله چې الله تعالی ورته هدایت کړی دی، نو هغو دپاره هېڅ مشکل نه ده. وما کان الله او نه دی الله تعالی لیضیع ایمانکم چې ضایع کړي ستاسې ایمان، یعنې ستاسې منځونه، هغه منځونه چې تاسې د دې نه مخکې د بیت المقدس طرف ته کړي دي، ځکه هغه هم د الله تعالی په امر باندې و. ان الله یقینا الله تعالی بالناس په خلکو باندې لرؤوف خامخا ډېر زیات شفقت کوونکی دی، رحیم او ډېر زیات مهربانه دی. قد نرى تقلب وجهک، قد نرى یقینا وینو منګه، الله فرمایي خپل پیغمبر ته خطاب کوي تقلب وجهک بیا بیا اړول د مخ ستا فی السماء طرف د اسمان ته. کله چې الله تعالی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته په مدینه کې دا امر وکړه چې یو څو میاشتې د بیت المقدس طرف ته مونځ کوو، نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خوښه وه چې الله ورته وحي وکړي او کعبه شریفه قبله شي. نو دې لپاره بیا بیا د اسمان طرف ته کتلې او د وحي انتظار به یې کوو. فلنولینک، نو خامخا وابړو تا وبګرځو تا قبلة د هغې قبلې طرف ته ترضاها چې تور باندې خوشحالیږي. فول وجهک، نو واړوه مخ خپل
شطر المسجد الحرام طرف ته مسجد حرام ته وحيثما كنتم وحيثما او په هر ځای کې کنتم چې یاستئ تاسو فولوا وجوهکم نو وګرځوئ تاسې مخونه خپل شطره طرف ته مسجد حرام ته وإن الذين اوتوا الكتاب او یقینا هغه کسانان چې ورکړل شوی د کتاب لا يعلمون خامخا هغوی پوهیږي په دې خبره باندې انه چې دغه مخ ګرځول د کعبې طرف ته د مسجد حرام طرف ته الحق دا حق دی من ربهم د هغوی د رب د طرف نه ځکه مخکینی کتابونو کې الله تعالی دا خبره ذکر کړې وه وما الله بغافل او نه دی الله تعالی نه خبر عما يعملون د هغو کارونو باره کې چې دوی کوي نو الله به جزا ورکړي ولئن اتیت الذین او که چېرته راوړې ته ای نبي صلی الله علیه وسلم الذین اوتوا الکتاب هغو کسانانو ته چې ورکړی شوی د کتاب بكل آیة هر قسم دلیل په خپل حقانیت باندې او د دغه موضوع په حقانیت باندې چې دا قبله کعبه شریفه د حق قبله ده ما تبعو قبلتک ما تبعو هغوی تابعداري نه کوي قبلتک ستا د قبلې وما انت بتابع او نه یې ته تابعداري کوونکی قبلتهم د هغوی د قبلې وما بعضهم بتابع قبلة بعض وما بعضهم او ندي ځینې د دوی بتابع تابعداري کوونکي قبلة بعض د قبلې د ځینو نورو دوی په خپل منځ کې یو د بل د قبلې تابع نه دي یهود صخرې د بیت المقدس ته مونځ کوي هغه یې قبله ګرځولې او نصارا بیت الشرق طرف ته مونځ کوي د مشرق طرف ته چې کوم ځای کې عیسی علیه السلام زیږېدلی دی ولئن اتبعت اهواءهم او که تابعداري وکړه ته ای نبي صلی الله علیه وسلم اهواءهم د خواهشاتو د دوی یعنې هغه قبله چې هغوی په خپل خواهش باندې ځان دپاره انتخاب کړې ده هغه د الله تعالی په امر باندې نه ده من بعد ما جاءک وروسته د دې نه چې راغی تا ته من العلم د علم نه چې الله تعالی تا ته حق وښوده ته بیا هم د هغو د خواهشاتو پسې ځې انک اذا لمن الظالمین نو یقینا ته به په دې وخت کې خامخا د ظالمانو نه شې دا خطاب الله تعالی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته کوي او تعریض امت ته کوي ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم خو هیڅ وخت کې د هغوی د خواهشاتو پسې نه ځي امت ته الله تعالی وایي که تاسې دا کار وکړه نو تاسې به ظالمان شئ الذین آتیناهم الکتاب هغه کسانان چې ورکړی دی موږ دوی ته کتاب یعرفونه د اهل کتاب علما حق پرسته علما یعرفونه هغوی پیژني د محمد صلی الله علیه وسلم او دغه د تحویل د قبلې مسله دا پیژني کما یعرفون ابناءهم لکه څنګه چې پیژني زامن خپل لکه خپل زوی چې یو څوک همیشه دپاره اینې رایني او د هغه باره کې شک نه کوي نو دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم دقسې پیژني وان فریقا منهم او یقینا یوه ډله د دوی نه لیکتمون الحق خامخا پټوي حق وهم یعلمون سره د دې نه چې دوی په حق باندې پوهېږي الحق من ربک حق په دې خبره کې هغه څه دی من ربک چې هغه ستا د رب د طرف نه دی په ټولو خبرو کې حق هغه دی چې هغه د رب د طرف نه وي خصوصا په دې قضیه د قبلې د تحویل کې حق خبره هغه ده چې هغه د الله د طرف ده فلا تکونن نو هېڅکله مه کېږه من الممترین د شک کوونکو نه د خلکو د اختلاف د وجې نه د حق باره کې شک مه کوه ولکل وجهة او د هر چا دپاره او د هر امت دپاره وجهة د توجه یو لوری دی یو طرف دی هو مولیها چې هغه مخ ګرځونکی دی هغه طرف ته یا حسي طرف یا معنوي طرف یا د هر چا دپاره قبله ده چې هغه قبلې ته مخ ګرځوي یا د هر چا د زړه د توجه یو لوری دی هو مولیها چې دی د هغه طرف ته مخ ګرځونکی دی فاستبقوا الخیرات نو تاسو یو د بل نه وړاندې شئ الخیرات د نیکیو طرف ته تاسې په نیکیو کې یو د بل نه وړاندېوالی وکړئ اینما تکونو هر ځای کې چې وی تاسو یأتی بکم الله رابولي تاسې الله تعالی جمیعا ټول تاسې به د الله حضور ته پیش کېږئ ان الله علی کل شیء قدیر یقینا الله تعالی په هر څه باندې ډېر زیات قدرت لرونکی دی ومن حیث خرجت او
او د هر ځای نه چې ووځې ته ای نبي صلی الله علیه وسلم فول وجهک نو وګرځوه مخ خپل په مانځه کې شطر المسجد الحرام طرف د مسجد حرام ته وانه او یقینا دغه مخ ګرځول د مسجد حرام طرف ته په مانځه کې للحق خامخا د حق خبره ده من ربک ستا د رب د طرف نه وما الله او نه دی الله تعالی بغافل نه خبره عما تعملون د هغو کارونو نه چې تاسو یې کوئ ومن حیث خرجت او د هر ځای نه چې ووځې ته ای نبي صلی الله علیه وسلم فول وجهک وګرځوه مخ خپل شطر المسجد الحرام طرف د مسجد حرام ته وحيث ما كنتم او هر ځای کې چې یاستئ تاسو ای مسلمانانو فولوا وجوهکم نو وګرځوئ تاسې مخونه خپل په مانځه کې شطره طرف ته مسجد حرام ته لئلا یکون للناس علیکم حجة لئلا یکون دې لپاره چې نشي پاتې للناس د خلکو علیکم ستاسې په مقابل کې حجة کوم حجت او دلیل چې کوم صحیح دلیل د دې خلکو په تاسې باندې پاتې نشي ځکه د یهودو ته معلومه ده اهل کتابو ته معلومه ده چې د آخري پیغمبر قبله به کعبه شریفه وي نو که تاسې د کعبې طرف ته مخ ونه ګرځوئ نو د دوی حجت به تاسې باندې پاتې شي چې مخکیني کتابونو کې خو د آخري پیغمبر دا نښه ذکر شوې وه او ته خو بیت المقدس طرف ته مونځ کوې او د مشرکانو دا حجت او دلیل پاتې نشي چې ته د ابراهیم علیه السلام د ملت دعوې کوې او د ابراهیم علیه السلام قبلې طرف ته مونځ نه کوې الا الذین ظلموا منهم لیکن هغه کسانان چې ظالمان دي منهم د دوی نه چې معانده انسانان دي نو د هغو د اعتراضونو سلسله نه ختمیږي هغوی به بیا هم اعتراضونه کوي بې ځایه اعتراضونه به کوي د عنادي اعتراضونو لړۍ نه ختمیږي فلا تخشوهم نو تاسې د هغوی نه مه ویرېږئ او د هغوی د بې ځایه اعتراضونو د وجې نه حق مه پرېږدئ واخشوني او زما نه ویرېږئ الله فرمایي زما د امر خیال وساتئ ولأتم نعمتي علیکم او بل د دې لپاره ما تاسې ته دا حکم کړی دی لأتم نعمتي علیکم دې لپاره چې پوره کړمه زه خپل نعمت په تاسو باندې چې تاسو ته ما د غوره قبلې دستور درکړه او هدایت مې درته وکړه ولعلکم تهتدون او دې لپاره چې تاسې په هدایت باندې شئ کما ارسلنا فیکم رسولا اوس الله د بل نعمت ذکر کوي لکه څنګه چې الله تعالی تاسې د دې غوره قبلې په نعمت باندې نازولی یاستئ تاسې ته الله تعالی د غوره قبلې نعمت درکړی دی دارنګه الله تعالی په تاسې کې غوره پیغمبر رالیږلی دی کما ارسلنا فیکم دا د قبلې نعمت داسې دی کما ارسلنا لکه څنګه چې لیږلی دی موږ فیکم په تاسو کې رسولا یو پیغمبر منکم داسې پیغمبر چې هغه ستاسو نه دی هغه انسان دی بشر دی او د دې پیغمبر کارونه څه شی دي یتلو علیکم آیاتنا چې لولي په تاسې باندې آیاتونه زمونږه د قرآن کریم الفاظ تاسې ته لولي د قرآن کریم د الفاظو تعلیم درکوي ویزکیکم او تاسې پاکوي ستاسې عقیدې پاکوي د شرک نه د خرافاتو نه ستاسې اعمال پاکوي د بدعتونو نه د فسق و فجور نه ستاسې اخلاق پاکوي ستاسې معاشره پاکوي ویعلمکم الکتاب والحکمة او تعلیم درکوي تاسې ته د کتاب او د حکمت د قرآن او د حدیث ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون او تعلیم درکوي تاسو ته د هغه څه لم تکونوا تعلمون چې تاسې په هغه باندې نه پوهېدلی په داسې وخت کې الله دا پیغمبر تاسې ته راولېږه چې تاسې د جهالت په تیارو کې غرق وئ تاسې په جهالت کې وئ په ګمراهۍ کې وئ نو په داسې وخت کې الله دا نعمت تاسې باندې وکړه نو فاذکروني اذکرکم واشکروا لي ولا تکفرون کله چې الله تاسې باندې دومره لوی نعمتونه کړي دي فاذکروني نو تاسې ما یاد کړئ اذکرکم زه به تاسو یاد کړم واشکروا لي او تاسې زما د نعمتونو شکر ادا کړئ ولا تکفرون او زما د نعمتونو ناشکري مه کوئ سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم مدینې ته راغی پیغمبر صلی الله علیه وسلم په مکه مکرمه کې به بیت الله طرف ته مونځ کوو ګرچې بعضې علما ویلي دي چې هلته هم بیت المقدس قبله وه لیکن پیغمبر صلی الله علیه وسلم به داسې
ځای کې درېده چې کعبې شریفې ته هم مخ راشي، بیت المقدس ته هم مخ راشي. لیکن صحیح خبره دا ده چې په مکه مکرمه کې قبله کعبه شریفه وه. کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم مدینې ته هجرت وکړ، 14 میاشتې او 19 میاشتې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته الله امر کړی و چې بیت المقدس ته لمونځ کوه. بیا د 14 او 19 میاشتو نه وروسته دا حکم الله تعالی منسوخ کړ. د قبلې مسله د اوله نسخه په اسلام کې وه، د دې نه مخکې نسخه نه وه شوې. نو الله مخکې د مخکې نه ذهن سازي کوي، مخکې د مخکې نه دا خبره کوي چې خلک به اعتراضونه کوي. کله چې دا حکم منسوخه شي نو دا خلک به اعتراضونه شروع کړي. نو الله خپل پیغمبر ته تسلي ورکوي چې دا کم خلک اعتراضونه کوي دا احمق خلک دي، جاهل خلک دي، د دې احمقانو په اعتراضونو باندې مه خفه کېږئ تاسو. او الله تعالی مخکې د مخکې نه د دې خلکو د اعتراضونو جوابونه کوي. سيقول السفهاء، نږدې ده چې وبوایي بېعقلان من الناس د خلکونه، ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، ما ولاهم څه شي واړول د مسلمانان عن قبلتهم د دوی د قبلې نه التي كانوا عليها هغه قبله چې دوی ورباندې وه چې تر اوسه پورې هغې طرف ته لمونځ کوو چې مراد بیت المقدس دی. نو دا کمعقل خلک، دا بېعقلان خلک به اعتراضونه کوي. یهود به اعتراضونه کوي، منافقان به اعتراضونه کوي، مشرکان به اعتراضونه کوي. همداسې وشوله، دا قرآن کریم پیشګویي کړې ده او همداسې واقع شوله. یهودو دا اعتراضونه کول دا څه قسم پیغمبر دی چې د پیغمبرانو قبلې ته لمونځ نه کوي، اگر چې د ټولو پیغمبرانو قبله کعبه شریفه وه، دا بیت المقدس دوی د ځان نه جوړ کړی و. او دا څنګه پیغمبر دی چې کله یو خبره کوي کله بله خبره کوي، په خپله خبره باندې کلک نه دی. منافقان هم دغسې خبرې کولې. که اوسه پورې موږ دا بیت المقدس ته چې لمونځ موږ کوو، که دا حق و نو موږ حق پرېښوده، او که دا باطل و نو اوسه پورې موږ باطل باندې وو. داسې د خلکو ذهنونه یې خرابول. مشرکانو دا اعتراضونه کول، دا خبره به یې کوله چې زموږ قبلې ته چې بیرته راغی دې نه معلومیږي چې زموږ دین په حقه دی او بیرته به زموږ دین ته راشي. داسې اعتراضونه به یې کول. نو الله مخکې د مخکې نه دا خبره کوي چې دا خلک به اعتراضونه کوي او الله یې جوابونه کوي او خپل پیغمبر ته الله تسلي ورکوي. او د دې آیت نه معلومیږي چې د الله تعالی په امر باندې اعتراض، د الله تعالی په احکام باندې اعتراض کول دا د جاهلانو د احمقانو کار دی. دا سفاحت او بېعقلي ده. د مؤمن شان دا دی چې مؤمن هغه به د الله تعالی د امر منخا دي، چې الله ورته امر وکړي سمعنا واطعنا به وایي. قل لله المشرق والمغرب، دا یو جواب دی. ورته وفرمایي ای پیغمبر صلی الله علیه وسلم، لله خاص د الله تعالی دپاره دی، المشرق د مشرق طرف، والمغرب د مغرب طرف، یعنی ټول طرفونه د الله تعالی دي. الله تعالی اختیار لري چې خپلو بندګانو ته په هر طرف باندې امر کوي. طرفونه یو طرف په بل طرف باندې کوم فضیلت نه لري. اصل مهمه د الله تعالی د امر منل دي، چې الله بندګانو ته څه امر کوي نو د الله تعالی د امر منل دا کمال دی. یو طرف په بل طرف باندې کوم فضیلت نه لري او ټول طرفونه د الله تعالی دي. یهدی من یشاء الی صراط مستقیم، الله تعالی هدایت کوي چاته چې وغواړي الی صراط مستقیم، نیغې لارې طرف ته. لکه الله تعالی چې مؤمنانو ته د غوره قبلې هدایت وکړ. وکذلک جعلناکم امة وسطا، اوس الله فرمایي لکه څنګه چې تاسې ته ما د غوره قبلې هدایت کړی دی، قبله مې تاسې ته غوره قبله در کړې ده، کعبه شریفه بهترین قبله ده، نو همدقسې ما تاسې غوره امت ګرځولی یاستئ، بهترین امت مې ګرځولی یاستئ. وکذلک، او همدغه رنګه لکه څنګه چې غوره قبله مې در کړې، جعلناکم امة وسطا، من ګرځولی یاستئ تاسو امة وسطا، امت عادلان او بهتر امت، غوره امت. لکه وروسته الله په سورة آل عمران کې فرمایي کنتم خیر امة، تاسې بهترین امت یاستئ. دلته وسطا نه معنا یعنی خیارا عدولا، غوره امت او عادل امت. لتكونوا شهداء على الناس، او دارنګه د وسط معنا دا هم کېدلی شي چې درمیانه امت، داسې امت چې افراط پکې نشته دی، تفریط پکې نشته دی. لتكونوا شهداء على الناس، دې لپاره چې شئ تاسې ګواهان على الناس په نورو خلکو باندې. ويكون الرسول عليكم شهيدا، او شي پیغمبر صلی الله علیه وسلم په تاسې باندې شهیدا گواهی کوونکی او شهادت کوونکی. دې لپاره چې شاهدانو کې عدالت
ضروري صفت دی، شاهد به عادلي. نو تاسې الله تعالی عادل امت ګرځولي یاستئ، تاسې الله غوره امت ګرځولي یاستئ. دې لپاره چې تاسې شاهدان یاستئ. د دې شهادت نه خو یا په آخرت کې شهادت مراد دی. حدیث کې راغلی دی د ابو سعید خدري رضی الله عنه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي یو پیغمبر به د قیامت پر ورځ باندې راشي، د هغه سره به 2 کسان وي، بل زیات به ورسره وي، د چا امتیان به زیات وي، د چا به کم وي. او قوم به الله تعالی راوغواړي، بیا به قوم ته الله تعالی ووایي چې هل بلغکم هذا، تاسې ته دې پیغمبر زما خبر رسولی ده که نه؟ هغوی به انکار وکړي. نو بیا به الله تعالی دې پیغمبر ته ووایي چې هل بلغت قومک، تا خپل قوم ته زما پیغام رسولی دی؟ هغه به ورته وایي چې ما رسولی دی. نو الله به ځینې پوښتنه وکړي ستا شاهد څوک دی؟ نو هغه به ورته وایي چې محمد و امته، محمد صلی الله علیه وسلم او د هغه امت زما شاهدان دي. نو الله تعالی به د دې امت نه ولا نه پوښتنه وکړي. الله به ورته وایي چې هل بلغک، الله تعالی به ورته وایي چې هل بلغ هذا قومه، هل بلغ هذا قومه، آیا د پیغمبر خپل قوم ته دعوت رسولی دی؟ نو هغه به ورته وایي چې بلکل رسولی دی. نو الله به ځینې پوښتنه وکړي تاسې څه خبر وایه؟ نو هغوی به ورته وایي چې جاءنا نبینا، موږ ته زموږ پیغمبر راغلی دی او زموږ پیغمبر موږ ته دا خبره کړې ده چې ټولو پیغمبرانو خپلو امتونو ته دعوت رسولی دی. نو الله تعالی فرمایي چې تاسې به د نورو خلکو باندې په نورو خلکو شهادت کوئ او رسول الله صلی الله علیه وسلم به په تاسې باندې شهادت کوي. دارنګه په دنیا کې هم دا امت شاهدان دي. حدیث کې راغلی دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې یوه جنازه تېره شوه، نو خلکو د هغو باره کې د خیر ستاینه یې وکړه چې دا ښه سړی و. رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغې باره کې وویل چې وجبت، د ده دپاره واجب شو. بله جنازه وه، د هغو باره کې خلکو وویل چې بد سړی و. نو بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم وویل چې وجبت. بیا صحابه کرام پوښتنه وکړه، رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وویل چې د اول کس لپاره جنت واجب شو، د دې بل کس لپاره دوزخ واجب شو، ځکه تاسې د الله تعالی شاهدان یاستئ په ځمکه باندې. که تاسې د چا باره کې د خیر شهادت وکړئ نو الله تعالی هغه ته خیر لیکي، او که تاسې د چا باره کې د شر شهادت وکړئ الله تعالی هغه دپاره شر لیکي. نو دا امت شاهدان دي، شاهد امت دی، او شاهد باید عادلي. یا لتکونو شهداء علی الناس، دې لپاره چې تاسې شی بیانونکي د حق علی الناس نورو خلکو ته، ویکون الرسول علیکم شهیدا، او دې لپاره چې شي پیغمبر صلی الله علیه وسلم په تاسې باندې شاهد، یعنې ستاسې دپاره د حق بیانونکی شي. لکه وروسته چې الله تعالی په سورة ال عمران کې دا خبره ذکر کړې ده، کنتم خیر امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر، تاسې بهترین امت یاستئ چې د خلکو د فایدې لپاره الله د عدم نه وجود ته راوستلي یاستئ، چې تاسې به خلکو ته په نیکۍ باندې امر کوئ او تاسې به خلک د بدۍ نه منع کوئ. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول. په دې آیت کې الله تعالی دې ځای کې اوس الله تعالی بل جواب کوي، بل حکمت الله ذکر کوي چې دا د څه وخت لپاره بیت المقدس ولې الله تعالی قبله وټاکله، ولې به الله تعالی بیرته امر وکړي چې تاسې کعبې ته لمونځ کوئ. نو الله فرمایي چې خاص د امتحان دپاره دا کار ما وکړه، دې لپاره چې مخلص مؤمنان او منافقان سره جدا شي. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها، او ما ونه ګرځوله او مقرر مې نه کړه ستاسو دپاره القبلة التي كنت عليها، هغه قبله كنت عليها چې ته وې په هغې باندې چې هغه بیت المقدس دی. د څه وخت لپاره ما بیت المقدس قبله ونه ټاکله ستاسو دپاره چې بیا بېرته مې امر وکړي چې تاسې کعبې ته لمونځ وکړئ، الا لنعلم، مګر دې لپاره چې معلوم کړو مونږه من یتبع الرسول، معلوم کو دا معنا چې راښکاره کړو الله ته خو هسې معلوم دي، یعنې الله تعالی یې خلکو ته ښکاره کړي. من یتبع الرسول، هغه څوک چې هغه تابعداري کوي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم، ممن ینقلب علی عقبیه، د هغه چا نه یې جدا کړو راښکاره یې کړو، ینقلب علی عقبیه چې هغه ګرځي په خپلو پوندو باندې، یعنې بېرته د اسلام نه واپس کېږي، مرتد کېږي. لکه د ډېرو منافقانو نفاق په دې مسله کې ښکاره شو، او د مؤمنانو موقف دا و چې سمعنا و اطعنا، الله تعالی چې موږ ته کومه خبره کړې ده هغه موږ واورېدله او اطاعت هم وکړه. او د مسلمان صفت به همیشه هم دا وي. الله فرمایي انما كان قول المؤمنین اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا و اطعنا. د مؤمنانو خبره به
کله چې د الله او د الله د رسول طرف ته دعوت ورکول کېږي چې الله او رسول د دوی منځ کې فیصله وکړي ان یقولوا سمعنا واطعنا وایي به چې موږ خبره واورېدله او ومنله. نو الله تعالی په دې کې د مخلصو مؤمنانو او د منافقانو منځ کې فرق کوي. وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وإن كانت او یقینا دغه قضیه د تحویل د قبلې لکبیرة خامخا ده سخته ده الا على الذين هدى الله مگر په هغه کسانانو باندې چې الله ورته هدایت کړی دی. ځکه یو شي باندې چې انسان کله عادت شي نو دغه عادت پرېښودل دا سخت دی، دا ایمان غواړي، کلک ایمان غواړي. بس د مؤمن صفت به دا وي چې الله ورته څه وایي همغه طرف ته به ځي. او چې چا په زړه کې چې ایمان نه وي، چاته چې الله هدایت نه وي کړی، نو په هغه باندې دا سخته تمامېږي. وما كان الله ليضيع ایمانکم. اوس دلته الله تعالی د هغه کسانو باره کې چې دې نه مخکې وفات شوي دي صحابه کرامو سره دا سوال پیدا شو، دې نه مخکې چې موږ کوم منځونه بیت المقدس طرف ته کړي دي یا زموږ هغه ورونه چې هغه بیت المقدس طرف ته منځونه کړي او په همدې حالت کې وفات شوي دي، د هغو سره به څه معامله کېږي؟ نو الله فرمایي چې هغه منځونه ستاسې نه ضایع کېږي، ځکه هغه منځونه هم ستاسې د الله په امر باندې و. وما كان الله او نه دی الله تعالی لیضیع ایمانکم چې ضایع دي کړي الله تعالی ستاسې ایمان، یعنې ستاسې منځونه. دلته الله تعالی د منځونه په ایمان باندې تعبیر وکړه. د دې نه معلومیږي چې عمل د ایمان جز دی، عمل په ایمان باندې ایمان کې داخل دی. ایمان بس همدغه اعمال دي، د زړه تصدیق دی، د ژبې اقرار دی، او دغه عمل چې انسان کوي دا اعمال دا د ایمان یو جز دی. نو هغه ایمان چې تاسې مخکې کړی، یعنې هغه منځونه چې تاسې مخکې کړي دي هغه الله نه ضایع کوي، ځکه د الله تعالی دا عادت نه دی. ان الله لا یضیع اجر المحسنین. الله تعالی د نیکانو اجر نه ضایع کوي. انی لا اضیع عمل عامل منکم. الله فرمایي زه په تاسې کې د هیڅ عمل کوونکي عمل نه ضایع کوم، که نارینه دی که ښځه ده. او د منځنه الله تعالی دلته په ایمان باندې تعبیر کړی دی، ځکه هغه کوم منځ چې تاسو کړی دی د بیت المقدس طرف ته ستاسې د منځه باعث ایمان و، د ایمان د وجې نه م کړی دی او د الله تعالی د امر د منلو د وجې نه م کړی دی. لکه څنګه چې کعبې طرف ته تاسې مخ د الله په امر اړوئ، بیت المقدس ته هم تاسې د الله په امر باندې مخ اړوه. نو لکه دا منځ چې الله قبلوي هغه هم الله قبول کړی دی. ان الله بالناس لرؤوف رحیم. یقینا الله تعالی په خلکو باندې لرؤوف خامخا ډېر شفقت کوونکی دی. رحیم الله تعالی ډېر زیات مهربانه دی. په رؤوف کې د رحیم په نسبت باندې مبالغه زیاته ده، د شدید رحمت ته وایي، زیات رحمت ته وایي. الله تعالی په خپلو بندګانو باندې ډېر مهربانه دی. نو مهربانه ذات هیڅ وخت کې د خپلو بندګانو اعمال نه ضایع کوي. قد نرى تقلب وجهك في السماء. رسول الله صلی الله علیه وسلم به د خوښۍ دا وه چې الله ورته وحي وکړي او د کعبې طرف ته مخ واړوي، کعبه قبله شي، نو بیا به د اسمان طرف ته کتلې او د وحي انتظار به یې کاوه. نو الله فرمایي قد نرى تقلب وجهك. یقینا وینو منګه تقلب وجهك بیا اړول د مخ ستا فی السماء طرف ته اسمان ته. فلنولینک قبلة ترضاها. نو خامخا وبګرځو مونږ ته قبلة هغې قبلې ته ترضاها چې ته ورباندې خوشحالېږي. دې نه معلومیږي چې الله تعالی رسول الله صلی الله علیه وسلم سره څومره محبت و. الله د خپل پیغمبر چې څه خوښه وه، الله تعالی د خپل پیغمبر د خوښې مطابق ورته همغسې قبله ورکړه. فلنولینک نو خامخا وبړو مونږ ته قبلة هغې قبلې ته ترضاها چې ته ورباندې خوشحالېږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ځکه دا خوښه وه چې هغه د ابراهیم علیه السلام قبله وه. فول وجهک او د نورو پیغمبرانو قبله، بلکې د ټولو پیغمبرانو قبله کعبه وه. حافظ ابن قیم رحمت الله علیه په بدایع التفسیر کې لیکلي دي چې د ټولو پیغمبرانو قبله کعبه وه او دغه بیت المقدس چې یهودو نصاراو انتخاب کړی و دا یې د ځانه انتخاب کړی. فول وجهک شطر المسجد الحرام. نو واړوه مخ خپل طرف ته مسجد حرام ته، الله ورته وحي وکړه. وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره. او دا وحي الله تعالی په څه وخت کې ورته وکړه؟ برا بن عازب رضی الله عنه وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم 14 میاشتې او 19 میاشتې په صحیحینو کې حدیث دی، 14 او 19 میاشتې بیت المقدس طرف ته مونځ وکړه اول چې کله مدینې ته راغی. لیکن رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خوښه وه چې کعبه شریفه دې دغه قبله شي
او اول منځ چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کعبې ته کړی دی دا د مازدیګر منځ و. لیکن حافظ ابن حجر رحمت الله علیه فتح الباری کې دا خبره لیکلې ده چې اول منځ چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کعبې ته کړی دی هغه د ماسپښین منځ و. پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې وخت کې بنو سلمه ته تللی و. برا بن معرور رضی الله عنه وفات شوی و. پیغمبر صلی الله علیه وسلم هلته تللی و. د ماسپښین منځ یې کاوه. د ماسپښین د مانځه په منځ کې الله ورته وحي وکړه. نو نیم منځ بیت المقدس طرف ته کړی و او د پاتې منځ کعبې طرف ته وکړه. نو ځکه هغه ته مسجد قبلتین وایي. او د برا بن عازب دا حدیث چې دی اول منځ چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم مکمل د کعبې طرف ته کړی دی هغه د مازدیګر منځ او مسجد نبوي کې چې اول منځ کړی دی هغه د مازدیګر منځ کني دا وحي د ماسپښین په منځ کې الله ورباندې نازل کړه. فول وجهك شطر المسجد الحرام واړه مخ خپل طرف د مسجد حرام ته. وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره. اوس الله تعالی تعمیم کوي چې دا حکم یوازې د رسول الله صلی الله علیه وسلم پورې خاص نه دی. وحيث ما كنتم او هر ځای کې چې وایي تاسو فولوا وجوهکم نو واړوئ تاسې مخونه خپل شطره طرف د مسجد حرام ته. کوم کسانان چې په داخل د حرم کې دي یا مسجد حرام کې چې دي نو د هغو قبله خپله کعبه شریفه ده، هلته به کعبې ته مخ کوي. او کوم کسانان چې په حرم کې دي د حرم والا و کعبه مسجد حرام دی او د حرم نه څوک لرې دي د عام دنیا انسانان بیا د هغو قبله ان حرم ته چې کوم خلک نږدې دي د حرم د هغو قبله ده او د عامو مسلمانانو قبله بس همدغه جهت ته همدغه طرف قبله ده. لکه حدیث کې راغلی دي رسول الله صلی الله علیه وسلم د مدینې والا مبارکې دا خبره کړې ده ما بین المشرق والمغرب قبله. د مشرق او د مغرب په مابین کې دا قبله ده ځکه د مدینې والا و قبله جنوب طرف ته ده. نو په مابین د مشرق او د مغرب کې دا قبله ده. او زمونږ که ملکونه چې د افغانستان پاکستان د شمال او د جنوب په منځ کې دا د دوی قبله ده، دا د مغرب طرف قبله ده زمونږ د خلکو. فولوا وجوهکم شطره نو تاسې واړوئ مخونه خپل طرف د مسجد حرام ته. لئلا یکون للناس علیکم حجة. دلته الله تعالی بله وجه ذکر کوي چې ولې الله تعالی دا حکم وکړه فولوا وجوهکم شطره تاسې واړوئ مخونه خپل طرف د مسجد حرام ته. نو الله فرمایي وان الذین اوتوا الکتاب لیعلمون. اهل کتاب هم په دې خبره باندې پوهېږي چې دغه خبره حق خبره ده ځکه د هغو په کتابونو کې الله دا خبره ذکر کړې وه چې د آخري پیغمبر قبله به کعبه شریفه وي. نو دوی چې دا کوم اعتراضونه کوي نو الله فرمایي دا اعتراضونه هغوی هسې معاندانه اعتراضونه کوي کنې دوی ته هم دا خبره معلومه ده چې د آخري پیغمبر قبله به کعبه شریفه وي. وان الذین اوتوا الکتاب او یقینا هغه کسانان چې ورکړی شوی د کتاب لیعلمون خامخا پوهېږي په دې باندې انه الحق چې یقینا دغه مخ اړول د کعبې طرف ته د مسجد حرام طرف ته دا حق دی من ربهم د هغوی د رب د طرف نه هغوی په دې خبره پوهېږي. وما الله بغافل عما يعملون او نه دی الله تعالی نه خبره د هغو کارونه چې دوی کوي. ولئن اتیت الذین اوتوا الکتاب بكل آیة ما تبعوا قبلتک. په دې آیت کې الله تعالی د اهل کتاب و عناد ذکر کوي چې دا دومره معاند خلک دي که ته ورته هر څونه دلایل په خپل حقانیت باندې پیش کړي نو بیا هم د خپل خبرې نه اوري ځکه د دوی دا اعتراضونه دا د دې وجې نه دي چې دوی سره کوم دلیل شته دی یا دوی سره کومه شبهه شته ده بلکې دا خبرې خاص د عناد د وجې نه دي او معاند انسان ته الله هدایت نه کوي. نو الله خپل نبي ته وایي ولئن اتیت الذین او که راوړې ته هغو کسانانو ته اوتوا الکتاب چې ورکړی شوی دی کتاب بكل آیة هر قسم دلایل هر قسم حجتونه په خپل حقانیت باندې او په دې خبره باندې خصوصا چې دغه د کعبې طرف ته مخ اړول دا حق خبره ده. ما تبعوا قبلتک نو هغوی تابعداري نه کوي ستا د قبلې او ستا د دین تابعداري نه کوي. وما انت بتابع قبلتهم او نه ته ای نبی صلی الله علیه وسلم تابعداري کوونکی د هغوی د قبلې. د دې څه مقصد دی؟ یا خدا نفي ده په معنا د نهي باندې یعنی ته به هم د هغو تابعداري نه کوې لیکن د نفي په شکل کې کومه نهي چې هغه ډېره زیاته مبالغه پکې کیږي. او بله دا ده چې الله تعالی په دې کې د هغوی تمه قطع کوي چې تاسې په آینده کې د پیغمبر رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دا امید مه ساتئ چې هغوی به ستاسې قبلې طرف ته در وګرځي. وما انت بتابع قبلتهم او نه ته تابعداري کوونکی د هغوی د قبلې. وما بعضهم بتابع قبلة بعض
دلته الله تعالی د هغو سخت عناد ذکر کوي چې دومره بدبخت خلک دي چې حتی په خپل منځ کې هم سره جوړ نه دي. وما بعضهم او نه دي بعضې د دوی بتابع تابعداري کوونکي قبلة بعض د قبلې د بعضې نورو، دوی په خپل منځ کې هم سره جوړ نه دي. دا یو بیت المقدس چې دوی قبله ګرځولې ده، یهود د صخرې د بیت المقدس طرف ته مونځ کوي، کومه تیږه چې ده صخره د بیت المقدس چې هغه د غرب طرف ته ده، او نسوارا د شرق طرف ته منځونه کوي، هغه یې قبله ځان دپاره ګرځولې کوم ځای کې چې عیسی علیه السلام پیدا شوی دی. نو په خپل منځ کې دوی یو بل سره جوړ نه دي. ولئن اتبعت اهواءهم، نو الله خپل نبي ته خطاب کوي او که تابعداري وکړه ته اهواءهم د دوی د خواهشاتو، د دې اهواءهم نه معلومیږي چې دا قبله چې دوی جوړه کړې وه دا یې د ځانه جوړه کړې وه، خپل خواهش په اساس باندې جوړه کړې وه، دا د الله تعالی په امر باندې نه وه. حافظ ابن قیم رحمت الله علیه په بدایع التفسیر کې لیکلي دي چې د ټولو پیغمبرانو قبله کعبه شریفه وه، او دا چې دوی بیت المقدس انتخاب کړی و دا په خپلو خواهشات باندې انتخاب کړی و. نو الله فرمایي ولئن اتبعت اهواءهم، او که تا تابعداري وکړه د دوی د خواهشاتو من بعد ما جاءك من العلم، وروسته د دې نه چې راغی تا ته د الله د طرف نه علم، انک اذا لمن الظالمین، یقینا ته به په دې وخت کې شې د ظالمانو نه. الله تعالی خطاب رسول الله صلی الله علیه وسلم ته کوي، لیکن تعریض امت ته دی چې الله تاسو ته دومره لوی نعمت درکړی دی، الله قرآن درکړی دی، الله حدیث درکړي دي، الله تاسو ته علم درکړی دی، او تاسو بیا د خلکو د خرافاتو پسې ځئ، او چاته الله علم ورکړه هغه بیا د خلکو نه متاثره کېږي او د خلکو د خوشحالولو لپاره د هغوی د خواهشاتو تابعداري کوي، د هغوی د بدعاتو او د خرافاتو پسې ځي. الله فرمایي دا لوی ظلم دی. لیکن دلته الله دا خبره کوي چې من بعد ما جاءك من العلم، وروسته د دې نه چې تا ته علم راغی، د دې نه معلومیږي که چېرته یو څوک ناپوهه دی او د ناپوهۍ په وجه باندې په یو ټولنه کې اوسیږي، یوه داسې خبره چې هغه حق نه ده، لیکن د خلکو د تعامل د وجه نه دلته حق ښکاره شوې ده، دور باندې عمل وکړه، نو الله تعالی په دې باندې نه نیسي، ځکه چې دی ناپوهه دی، دغه جهل او ناپوهي د هغه دپاره عذر دی. لیکن کله چې دی په دې باندې پوه شو چې دا خبره غلطه ده او حق خبره دغه ده، نو په ده باندې فرض ده چې حق به مني او دا خبره به پرېږدي. که بیا هم دی په دې خبره باندې کلک پاتې کېږي، نو الله وایي چې دی ظالم دی. الذین آتیناهم الکتاب یعرفونه کما یعرفون ابناءهم، الله فرمایي هغه کسانان چې ورکړی دی موږ دوی ته کتاب، حق پرسته علما د اهل کتابو، یعرفونه کما یعرفون ابناءهم، هغوی پیژني دا نبی صلی الله علیه وسلم، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نبوت او دغه د تحویل د قبلې مسله ورته معلومیږي، او ټول مسایل چې د پیغمبر راوړي دي د هغو حقانیت ورته داسې معلوم دی، داسې پیژني. کما یعرفون ابناءهم، لکه څنګه چې پیژني دوی خپل زامن. عمر فاروق رضی الله عنه د عبدالله ابن سلام نه پوښتنه وکړه، اتعرف محمدا صلی الله علیه وسلم کما تعرف ولدک، آیا ته محمد صلی الله علیه وسلم داسې پیژنې لکه خپل زوی چې پیژنې، خپل اولاد پیژنې؟ هغه ورته ویل چې بالکل یې پیژنم، بلکې د هغه نه یم زیات پیژنم، کیدای شي د خپل اولاد باره کې شک وکړم چې مور خیانت کړی، لیکن د محمد صلی الله علیه وسلم باره کې مې هیڅ شک نشته دی. نو داسې پیژنې لکه خپل زامن چې پیژنې. د یو چا په کور کې چې زوی اوسېږي خو شپه ورځې اینې، نو د هغه باره کې هیڅ شک نه، ښه یې پیژني. الله فرمایي چې دې نه دغسې خپل اولاد دا پیغمبر پیژني، ځکه چې د دې پیغمبر صفات په مخکینیو کتابونو کې داسې ذکر و لکه مکمل د رسول الله صلی الله علیه وسلم تصویر چې په هغه کتابونو کې ورته لګېدلی. الله فرمایي یجدونه مکتوبا عندهم فی التورات والانجیل، هغوی دا پیغمبر پیدا کوي په تورات او په انجیل کې چې د صفات لیکلي وو، ټول صفات یې لیکلي وو، نو په هغه صفاتو باندې دقسې پیژني. وان فریقا منهم، لیکن سره د دې نه چې دوی دا پیغمبر داسې پیژني، لیکن بیا هم په دوی کې بعضې خلک شته دي، یوه ډله په دوی کې شته چې هغه دا حق پټوي. وان فریقا منهم، او یقینا یوه ډله د دوی نه لا یکتمون الحق، خامخا پټوي حق. الله په دې علماو کې تقسیم کوي چې یو قسم علما په کې داسې دي چې هغه حق مني، بل قسم داسې دي چې هغوی د کتمان د حق کوي. وان فریقا منهم، او یقینا یوه ډله د دوی نه لا یکتمون الحق، خامخا پټوي حق، وهم یعلمون، په داسې حال کې چې هغوی پوهیږي، سره د پوهې نه حق پټوي. الحق من ربک فلا تکونن من الممترین. اوس الله بیا دا خبره کوي، تاکید کوي چې الحق من ربک، حق ستا د رب د طرف نه دی،
حق خبره بس هغه خبره ده چې هغه ستا د رب د طرف نه ده. حق یوازې هغه دی چې الله را لېږلی. په دې مسلې د قبلې کې او په ټولو مسایلو کې حق هغه دی چې هغه د الله د طرف نه دی. د خلکو خبرې حق نه حق د الله خبرې دي. فلا تکونن من الممترین، نو مکیږه، نو بالکل مکیږه، تاکید دی، من الممترین د شک کوونکو نه په دې حق کې. که خلک په دې حق کې اختلاف کوي، د خلکو د اختلاف د وجه نه فکر پام کوه چې په حق کې شک ونه کړي. ولکل وجهة هو مولیها فاستبقوا الخیرات. ولکل وجهة، الله فرمایي د هر امت دپاره او د هر چا دپاره وجهة یو طرف ته توجه دی، د توجه یو لوری دی، یو طرف دی. هو مولیها چې دی مخ ګرځونکی دی د هغه طرف ته. د دې دوه مقصد دي. یو خو عام مقصد دا دی چې ولکل وجهة د هر امت دپاره، د هرې ډلې دپاره او د هر چا دپاره وجهة یو طرف دی، د توجه طرف یعنی قبله. هو مولیها چې دی ورته مخ ګرځونکی دی. فاستبقوا الخیرات، تاسې سبقت وکړئ یو د بل نه وړاندې شئ الخیرات د نیکیو طرف ته. نیکي دا ده چې کوم شی د الله په امر باندې بس حق نیکي ده. هر چا د ځان دپاره یو طرف انتخاب کړی دی او هغه طرف ته مخ ګرځوي. تاسې هغه طرف انتخاب کوئ په کوم طرف چې د الله امر تاسو ته شوی دی په هغه باندې. یا د وجهتون په دې کې تعمیم دی. ولکل وجهة لکه ما ترجمه کې دا اشاره ورته وکړه. او د هر چا دپاره د توجه یو لوری دی، یو طرف دی. د هر چا د زړه د توجه یو طرف دی. هو مولیها چې دی هغه طرف ته مخ ګرځونکی دی. د هر چا زړه یو طرف ته متوجه دی. د هر چا د یو شي سره تعلق دی، زړه یې د یو شي پورې نښتی دی. د چا د کاروبار سره مینه ده، د چا د جومات سره مینه ده، د چا د مدرسې سره مینه ده، د چا د کلیسا سره مینه ده، د چا د قبرونو سره، قبر پرستی سره مینه ده، د چا د دنیا سره، د چا د آخرت سره. بس هر چا توجه یو طرف ته اوښتې ده، هر څوک یو طرف ته متوجه دی. الله فرمایي تاسو څه وکړئ؟ فاستبقوا الخیرات، تاسې په نیکیو کې یو د بل نه مخکې شئ. کوشش وکړئ چې توجه همیشه د نیکیو طرف ته وي. لکه حدیث کې راغلی دی کل یغدو فبائع نفسه فمعتقها او موبقها. هر څوک چې سهار د کوره راوځي نو یو طرف ته یې مخه یو طرف ته یې توجه وي. د خپل ځان خرڅوي، هر څوک خپل ځان خرڅوي، یو تجارت کوي. څوک په رحمان ذات باندې ځان خرڅوي، په الله باندې ځان خرڅوي. فمعتقها، نو هغه د خپل ځان ازادونکی دی د الله د عذاب نه. او بعضې انسانان داسې دي چې هغه په شیطان باندې ځان خرڅ کړي. او موبقها، د خپل نفس هلاکوي. نو تاسې همیشه دپاره د نیکیو طرف ته مخه وکړئ. په نیکیو کې تاسې یو د بل نه مخکې شئ. منځونه، روژې، د الله تعالی ذکر، تلاوت، صدقې ورکول، نور د خیر کارونه، صله رحمي، تاسې په دې کې یو بل نه مخکې شئ. اینما تکونوا یأتي بکم الله جمیعا. ولې تاسې نیکیو ته مخه وکړئ؟ ځکه چې د قیامت ورځ را روانه ده، الله به تاسو سره محاسبه کوي. اینما تکونوا، په هر ځای کې چې وی تاسو، یأتي بکم الله، راولی تاسې الله تعالی جمیعا ټول. تاسې ټول به الله تعالی راولي او خپل مخې ته به ودرئ. الله به در سره محاسبه کوي. ان الله على كل شيء قدیر، یقینا الله تعالی په هر څه باندې قدرت لرونکی دی، ډېر قدرت لرونکی دی. حتی د الله تعالی دا قدرت شته دی چې انسان ذرې ذرې شي، دغه ذرې ذرې انسانان ذرې الله تعالی راټولوي او بیرته الله تعالی هغه ته ژوند ورکوي، الله ورسره حساب کوي. لکه حدیث کې راغلی دی یو کس کله چې وفات کېده خپلو زامنو ته یې وصیت وکړه چې ما ډېر زیات ګناهونه کړي دي، نو که الله تعالی په ما باندې قدرت پیدا کړي نو داسې عذاب به راکړي چې هېڅ چاته به هغه عذاب الله نه وي ورکړی. نو تاسې ما وسوځوئ او زما د بدن ایرې بعضې یو څه دریاب ته واچوئ او څه چې هوا یې والوځئ یو طرف ته بل طرف ته. نو بچیانو یې همداسې وکړه. نو الله تعالی د هغه ذرات راجمع کړه. نو الله د هغه نه پوښتنه وکړه چې دا کار دې ولې وکړه؟ نو هغه الله ته وویل چې الله تعالی ستا د ویرې نه مې دا کار وکړه. نو الله بښنه ورته وکړه. نو الله دا قدرت لري چې انسان که په بحر کې که میانې وخوري، که حیوانات یې وخوري، که د انسان دا بدن ذرې ذرې شي، دا انسانان به الله تعالی دوباره راژوندي کوي، د الله مخې ته به درېږي. ان الله على كل شيء قدیر، یقینا الله تعالی په هر څه باندې ډېر قدرت لرونکی دی. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام، او د هر ځای نه چې ووځې ته فول وجهک، نو واړوه مخ خپل
الله تعالی بیا بیا دغه خبره کوي. یو په دې کې تاکید مقصد دی، ځکه د اول ځل نسخه وه، خلکو اعتراضونه هم کول، او سړی چې کله د یو شي سره عادت شي، دغه عادت پرېښودل په انسان ته سخت تمامېږي. نو ځکه الله تعالی تاکیدا دا خبره بیا بیا کوي، او یو طرف ته خلکو اعتراضونه کول، نو الله د تاکید دپاره دا خبره بیا بیا کوي. او بل مقصد په دې کې دا دی چې الله تعالی تعمیم کوي، چې دغه حکم یوازې په یو خاص حالت پورې خاص نه دی، یوازې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم پورې خاص نه دی، بلکې دا حکم عام حکم دی. که انسان په سفر کې دی، که انسان په حضر کې دی، او که هر څوک دی، د ټولو دپاره دا حکم دی. نو ځکه الله تعالی بیا بیا کوي. یوازې په هغه صورت کې دا تحویل د قبلې انسان په دې مکلف نه دی چې کله د انسان نه قبله ورکه شي، دی به بیا تحریک کوي، فکر به کوي چې کوم طرف ته ګمان دغه چې دغه طرف قبله وي، هغه طرف ته به مونځ کوي. نو که قبلې طرف ته مخ هم نه یې کړی، الله یې مونځ قبلوي. یا په نفل مانځه کې که سفر کې څوک نفل مونځ کوي په سورلۍ باندې، نو هلته استقبال د قبلې فرض نه دی، نور الله په ټولو حالاتو کې دا فرض کړی دی. ومن حیث خرجت فول وجهک، او د هر ځای نه چې ووځې ته نو واړوه مخ خپل شطر المسجد الحرام، طرف ته مسجد حرام ته. وانه للحق من ربک، او یقینا دغه مخ اړول د مسجد حرام طرف ته خامخا دا حق دی ستا د رب د طرف نه. وما الله بغافل، او نه دی الله تعالی نه خبره عما تعملون، د هغو کارونه چې تاسو یې کوئ، نو الله به اجازه درکړي. ومن حیث خرجت فول وجهک شطر المسجد الحرام، او د هر ځای نه چې ووځې ته نبي صلی الله علیه وسلم، فول وجهک، نو واړوه مخ خپل شطر المسجد الحرام، طرف ته مسجد حرام ته. وحیث ما کنتم، یا الله تعالی دا تکرار دې لپاره کوي چې الله د دې لپاره بېلابېلې فایدې ذکر کوي. مخکې دا فایده ذکر کړه، فلنولینک قبلة ترضاها، چې زه به تا هغې قبلې ته واړوم چې هغه ستا خوښه ده، چې الله تعالی د خپل پیغمبر رضا غواړي، پیغمبر صلی الله علیه وسلم په کوم شي باندې خوشحالیږي، الله همغه غواړي. دلته الله تعالی نورې فایدې ذکر کوي. وحیث ما کنتم، او هر ځای کې چې وی تاسو، فولوا وجوهکم، نو واړوئ تاسې مخونه خپل شطره، طرف ته مسجد حرام ته. د څه دپاره؟ الله درې فایدې ذکر کوي. لئلا یکون للناس علیکم حجة، اوله فایده دا ده، لئلا یکون دې دپاره چې نشي پاتې للناس د خلکو علیکم په تاسو باندې حجة کوم دلیل، دې دپاره چې د خلکو په تاسې باندې کوم صحیح دلیل پاتې نشي. ځکه د اهل کتابو په کتابونو کې دا خبره لیکلې وه چې د آخري پیغمبر قبله به کعبه شریفه وي. نو که تاسې کعبې طرف ته مونځ ونه کوئ، که ستاسې قبله کعبه نشي، نو د هغوی دا اعتراض به تاسې باندې پاتې شي، د هغوی د خوا نه به یو صحیح دلیل ستاسې مقابل کې پاتې شي. بل دا دلیل د مشرکانو پاتې نشي، چې مشرکان نو به دا اعتراض کوو چې دا څنګه د ملت ابراهیمي دعوې کوي او د ابراهیم علیه السلام قبلې ته مونځ نه کوي، کعبه د قبله د هغه نه بدله ده. که ته د ابراهیم علیه السلام ملت باندې وایي، نو ته به د ابراهیم علیه السلام قبلې ته مونځ کوو. نو دې لپاره چې دا دلیل پاتې نشي. الا الذین ظلموا منهم، لیکن هغه کسانان چې ظالمان دي د دوی نه، نو د هغو د اعتراضونو دا سلسله به نه ختمیږي، د هغوی د اعتراضونه به نه ختمیږي، هغوی به بیا هم تا باندې اعتراضونه کوي، بې ځایه بې ځایه اعتراضونه. لکه دا خبره به کوي چې دا محمد صلی الله علیه وسلم باره کې چې دا په خپل دین باره کې په شک کې واقع دی، حیران دی، کله یو طرف ته مخ کوي، کله بل طرف ته مخ کوي. یا مشرکانو به دا خبره کوله چې زمونږ قبلې ته ځکه مخ وګرځاوه چې موږ په هدایت باندې یو، او چې زمونږ قبلې ته راوګرځېده نو زمونږ دین ته به هم راوګرځي. یا معاندو یهودیانو به دا اعتراض کاوه چې کعبې طرف ته یې مخ په دې خاطر ونه ګرځاوه چې دا حقه قبله ده، بلکې په دې خاطر باندې چې د تعصب په خاطر باندې چې دا د قوم قبله ده، د قومیت لپاره، ځکه دا د وطن دی، مکه د هغه وطن دی، د خپل وطن د وطن پرستۍ لپاره، د قوم پرستۍ لپاره دا کار وکړه. نو داسې جاهلانه اعتراضونه به دا به کېږي. الله فرمایي، نو الله فرمایي فلا تخشوهم، نو تاسې د دې ظالمانو نه مه یېرېږئ، او د هغوی د غلطو اعتراضونو د وجې نه تاسې حق مه پرېږدئ. واخشوني، او تاسې زما نه ویرېږئ. همیشه دپاره چې کله انسان په حق باندې عمل کوي، نو خلک قسمه قسم تبلیغات کوي، خبرې کوي. نو الله فرمایي د خلکو نه مه یېرېږئ، د خلکو د رضا کولو کوشش مه کوئ، یوازې ما خوشحاله کوئ. همیشه دپاره د انسانانو د حق په حق باندې د عمل کولو دپاره یو غټ خنډ دا دی چې دا خلک به څه وایي، دا خلک به څه وایي. نو د خلکو د اعتراضونو د وجې نه انسان په حق باندې عمل نه کوي،
لکه چې خلک بیا تبلیغات کوي، خلک اعتراضونه کوي. نو الله فرمایي دا د خلکو خیال مه ساتئ، د خلکو پروا مه ساتئ. واخشوني، زما نه ویرېږئ. حدیث کې راغلی دی ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها ته معاویه رضی الله عنه خط ولېږه چې ما ته وصیت وکړه، ما ته یو نصیحت وکړه، یو توصیه ما ته وکړه. نو عایشې رضی الله عنها ورته بیرته خط ولېږه. خط کې ورته ولیکل چې سلام علیک اما بعد فإني سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول. سلام ورته ولیکل، سلام نه بعد ورته ولیکل چې ما د الله د پیغمبر نه اورېدلي چې فرمایل وی من التمس رضا الله فی سخط الناس، هغه څوک چې هغه د الله تعالی رضامندي ولټوي د خلکو په خفه کولو کې. خلک خفه کړي خو لیکن الله خوشحاله کړي. کفاه الله مؤونة الناس، نو الله تعالی به د خلکو د شر نه بچ کړي. او که چا د الله تعالی په خفه کولو کې خلک خوشحاله کړه وکله الله الی الناس، نو الله تعالی به خلکو ته وسپاري، د الله کومک به د هغه نه قطع شي. او یو شاعر وایي الله تعالی ته خطاب کوي فلیتک ترضى والانام غضاب، فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب. الله تعالی کاش کې هغه تعلق چې ستا سره کوم تعلق دی چې هغه کې کوم خوند دی، کوم خوږوالی دی چې هغه ماته نصیب شي. والحیات مریرة، دا ژوند دی بیا تریخي، که په ژوند کې هر څونه سختیانې بیا پروا نه کوي، خیر دی چې ستا سره په تعلق کې چې کوم خوږوالی دی چې هغه ماته نصیب شي. ولیتک ترضى والانام غضاب، الله تعالی کاش کې ته رانه خوشحاله شي، دا خلک دې خفه. ولیت الذي بیني وبینک عامر، کاش کې هغه تعلق چې زما او ستا په منځ کې دی چې هغه تعلق ابادي. وبیني وبین العالمین خراب، او زما او د دې نور مخلوقاتو په منځ کې چې کوم تعلق دی هغه دې خرابي، پروا نه کوي، خو لیکن زما او ستا منځ کې کوم تعلق دی هغه دې ابادي. الله فرمایي فلا تخشوهم واخشوني، خلکو نه مه ویرېږئ، د خلکو خیال مه ساتئ. واخشوني، او زما نه ویرېږئ. ولأتم نعمتي علیکم، او دې دپاره مې دا حکم تاسو ته وکړه لأتم نعمتي چې پوره کړم زه خپل نعمت علیکم په تاسو باندې. دا قبله د الله تعالی یو نعمت ته چې دا غوره قبله تاسو ته الله تعالی درکړه. ولعلکم تهتدون، او دې دپاره چې تاسو په هدایت باندې شئ. کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، اوس الله تعالی بل نعمت ذکر کوي لکه څنګه چې الله تعالی دا نعمت درکړی تاسو ته، نو الله تعالی تاسو ته بل غټ نعمت درکړی چې هغه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم را لېږل دي په داسې وخت کې چې د انسانانو هغه ته اشد ضرورت و، چې انسانان په تیارو کې وو، په جهالت کې وو، په ناپوهۍ کې وو. نو الله داسې یو پیغمبر تاسو ته راولېږه، دا هم د الله تعالی غټ نعمت دی. کما ارسلنا فیکم، ما تاسې باندې دا د قبلې نعمت پوره کړی دی. دا داسې دی کما ارسلنا فیکم، لکه څنګه چې ما لېږلی په تاسو کې، لکه څنګه چې موږ لېږلی په تاسو کې رسولا یو پیغمبر، منکم داسې پیغمبر چې هغه ستاسې د جنسه دی، انسان دی. یتلو علیکم آیاتنا، چې لولي په تاسې باندې آیتونه زما. الله د خپل پیغمبر وظیفې بیانوي چې د دې پیغمبر کار څه شی دی، خلکو ته د الله تعالی آیتونه، د آیتونو تعلیم ورکوي، د الله د کتاب د الفاظو تعلیم ورکوي. ویزکیکم، او تاسې پاکوي، ستاسې عقیدې پاکوي، ستاسې اعمال پاکوي، ستاسې اخلاق و معاشره پاکوي د شرک نه، د خرافاتو نه، د بدعاتو نه، د ګناهونو نه، د بد اخلاقیو نه. ویعلمکم الکتاب والحکمة، او تعلیم درکوي تاسو ته د کتاب او د حکمت، د قرآن او د حدیث. یعنې دا پیغمبر دوه کارونه، عمده کارونه دوه دي، یو تعلیم او بل تربیه. تزکیه تربیه شوله، او تلاوت د آیتونو، تعلیم د کتاب او حکمت دا تعلیم شو. دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو صفت معلم دی او بل صفت مربی دی. نو د پیغمبرانو وارثان به دا دواړه صفات لري. ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، او تعلیم درکوي تاسو ته ما لم تکونوا تعلمون، د هغه څه چې تاسې په هغه باندې نه پوهېدئ. د دې نه کوم بل شی مراد نه دي، دا قرآن او حدیث مراد دي. مقصد دا دی چې الله تعالی د پیغمبر په داسې وخت کې تاسو ته الله راولېږه چې تاسې په هېڅ باندې نه پوهېدلی. دا رڼا الله تعالی تاسو ته په داسې وخت کې درکړه چې تاسې په سخته تیاره کې ژوند کاوه. نو چې انسان په سخته تیاره کې او رڼا ورته الله تعالی ورکړي، دا د الله غټ نعمت دی. او که چېرته انسان په داسې وخت کې چې رڼا یې لکه برق لګېږي، یو چراغ راشي، بیا فایده نه کوي. لیکن په داسې وخت کې چې انسانان په تیاره کې وو، انسانان په جهالت کې وو، په ناپوهۍ کې وو، او دا پیغمبر الله راولېږه، دا رڼا الله تعالی دوی ته ورکړه، نو دا د الله تعالی لوی نعمت دی. لکه الله تعالی بل ځای کې فرمایي په سورة ال عمران کې
وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. او دارنګه په سورة الجمعه کې الله دا خبره کړې وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. اگر چې خلق د دینه مخکې په ښکاره ګمراهۍ کې وه، دا خلق په سخته تیاره کې وه، په سخته ګمراهۍ کې وه، نو په دقسې وخت کې الله دا پیغمبر راولېږه. نو په داسې وخت کې د پیغمبر رالیږل، د رهنما رالیږل، نو دا د الله تعالی لوی نعمت دی. لکه څنګه چې الله د قبلې نعمت په تاسې باندې کړی دی، نو دا نعمت یې هم کړی دی. نو ځکه الله تعالی وروسته د څو خبرو امر کوي چې هغه به انشاءالله بل درس کې ووایو. تاسې د الله ذکر کوئ، د الله شکر ادا کوئ، مونځ کوئ، او تاسې صبر کوئ، او تاسې د الله دپاره د الله د دین دپاره به تاسې باندې امتحانونه راځي، او تاسې به په هغو باندې صبر کوئ. الله وروسته په آیتونو کې دا خبره ذکر کوي. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.